نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نسل کال ورستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. تد د مور نوم رحمت وو او دا رحمت چې وا دا د لوط علیه السلام لور وا. دا دغه په لورګانو کې وا. دا ډېر وفادار ښځه وددو. الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړیو. هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالى ایوب علیه السلام ته ورکړو، مال او اولاد او جیداد چې څو دا ول الله ډیر زیات پریوانه ورکړو. مفسرین لیکي وي د ایوب علیه السلام زمکه چې وزمکه دا دومره زیات زمکه چې پای کې به 1500 قلبې لګیاوي. 1500 قلبې نو چې 1500 قلبې شنو په یو قلبه کې 2 غویانو نظر غویان به د ایوب علیه السلام په زمکو کې د کروندې د پاره لګیو. 1500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 1500 ټریکټرې وي د زمینداری د پاره. او د دې سره نوکران به هم د قلبې به هم چلولي. دومره زمکې ایوب علیه السلام دا خو هغه زمکې چې کمی په سم باندې وي د کروندې زمکې وي. هغه زمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا زمکې د شام په علاقه باندې وي. نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس ته اوس علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده. وس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې. او اوس چې کومه علاقه د اسرائیل په قبضه کې ده د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډه او بيزي دا ورله الله تبارک وتعالى دومره زیات ورکړي چې مفسرین لیکي 1000 ګډه بيزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی. 1000 ګډه بيزي وي د ایوب علیه السلام. 3000 اوخان او 1500 خرو دا د ایوب علیه السلام مالیت نو د دې سره بنوکارانو مو کنه. دا رنګ د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي و لورګانی بل روایت کې راځي 3 لورګانی. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالى مال ورکړو مال. خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي وای کوله. د ډیر زیات عبادت گزاره ده. د یو ټیم داسې نه تیر چې باید د الله عبادت نه کوو مونږ به ډیر زیات کوو. نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو. چیرې د ایوب علیه السلام ډیر د الله بندگی کوي، ډیر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى. دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بره په فرشتي په اسمانونو کې کوي. د صفت بره په اسمانونو کې هم کیږي. لکه حدیث مبارک کې راځي وایي کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دی، دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی، تور سرم مینا وکا، تور سرم سوکا مینا وکا. نو جبرئیل علیہ السلام ور سره مینا شروع کی. نو په وم اسمان کې چې کمی فرشتي دي نو جبرئیل علیہ السلام د وم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بندا سره مینا کوي ګوره تاسو سره مو کوي. نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو ور سره وکړي. نو د شپږم اسمان فرشتي د 5م اسمان او د 5م سلورم او سلورم هغه دریم او دریم هغه دویم او د دویم هغه اول. نو پس وو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی. بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي، زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي. نو دا فرشتي په ځمکه کې څومره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د دې انسان سره ور واچي مینه ور واچي. نو دا نیکان سوی الکه پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله لاړ شو ملاقات پور سره وکړو، راځي چې خواله لاړ شو دعا به نه واخلو. دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان. خو نیک انسان میات کو ښا څوک میات کو نیک انسان د نیکانو خلقو په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي. د بدانو په زړونو کې نه، د بدانو په زړونو کې نه، ځکه چې د
الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو داغه سره پرشتي مینه شروع کی، داغه سره نیکان بندگان مینه شروع کی، نو داغه سره دشمنی څوک شروع کی؟ شیطان. د دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی، نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې، نو شیطان ته نفرت کوي د دې نیک انسان، نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندام د دغه نیک انسان نه بیا نفرت کوي. نه لکه وي دا پلان کې سړی پلان کې مولا دي سي، د پلان کې مولا دي سي ده تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه، دا هغه د شیطان دوستان دي، دوی له دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي، او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کوي پلان کې مولوی صاحب دي سي او دي سي، او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو. نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي، سره مینه کوي، او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې، ځکه دا د شیطان دوستان دي. نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو، دا ډیر نیک بنده دی، دا الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي. نو دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل، دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو، پیغمبري ورته میلو شو، نو شیطانان بر اسمان ته ختل بند شو. دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته ختل او د پرشتو خبرو ته غوږ کې خود. نو دا ابلیس بر ختل او چې کله پرشتو دا صفت کو د ایوب علیه السلام، نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندگی نه کوي، دا غزلو روغ دی، هغه چې دا نه کوي نو څه چل بکي، څومره ځمکې دی ولور کړی دي، څومره مال دی ولور کړی، څومره اولاد دی ولور کړی، څومره جیدات دی ولور کړی، دا سره د څه شي کمې دی، په زلو روغ دی، نو چې ستا بندگی نه کوي څه چل بکي، ته دې دا واره دې بیا ستا بندگی وکړي، هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندگی کوي. نو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل وی ازمیخ په حکم، ابلیس وی او ته په ازمیخ او کده دې بیا داسې وکړي، وی ټیک شو لاړ شه، او د چې څومره ګډي او بيزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم، خپل حفاظت اوچتوم، هغه ورلمړې کوم، هغه ولمړې کوم، زه ته ول هغه مړې کده دې بیا ستا بندګي وکړي. ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي، 2000 ګډي بيزي وي، الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرض راوستول، په یړه باندې مړې شو، ختم شو، او د هغې سره چې کم نوکران هغه څه شو، مړه شو، ختم شو. په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی، او راغی ایوب علیه السلام لره، او دا ځان نصر شو کوي، چغې وي ایوب علیه السلام ته وایي څه چل دی، ولې چغې وایي؟ وایي ته دلته منځونه کوه، عبادتونه کوه، هغه 2000 ګډې بيزي دي هلاکې شوې، تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې. ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون، انا لله وانا الیه راجعون، زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه. په دې کې د فریاد څه خبره ده، په دې کې د چغو درولو څه خبره ده، خو الله را کړی مال او الله واپس واغستو، بیا د الله شکر دی، په سجده باندې پریوتو، په سجده باندې پریوتو. دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو، دا د انسان د لپاره ډیره غټه تسلی ده، ډیره غټه تسلی ده. دې بچرته چغې وروړي ونه وي څنګه دته تکلیف را ورسېدو، نو دوی انا لله انا لله، یره الله را کړی و الله واغست، دا الله مالو الله واغستو، زما خو پکې څه اختیار نو، ما خو نشو منع کولی، نو چې د الله اختیار پکې ونه الله پکې خپل اختیار وکړو، دا هغه شی هغه واغستو. نو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی چې یره خیر د کو دلته رانه واغستو، زه به سره بیا میلاو شم، ځکه چې موږ دغه الله ته واپس کیدونکي یو. سړی خو یره دا شی مې د لاسه لاړ او بس لاړ، نو اوس لاس ته نه راځي، نو بیا چغې وروړي سوري وي که نه، یره مالو دا خو رانه لاړ نو، اولاد دا خو لاړ نو، ښځه ونه دا خو لاړ نو، بچي دا خو لاړ، خبره خلاصه شوه، نو دی بیا چغې وروړي وي، نو دی وایي نه خیر دی کو دلته رانه الله واغسته، نو وانا الیه راجعون، دغه الله ته موږ ټول ځو، هلته به میلو شو که نه، هلته به څه شو، که پلار مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، که بچی مې وفات شوی دی نو زما دا عقیده ده هلته به ورسره میلاو شم، هغه هم الله له تللی، زه هم الله له ځمه. نو دا د انسان دپاره ډېره غټه څه ده تسلي ده چې دی وایي انا لله وانا الیه راجعون. نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو څه وایه؟ انا لله وانا الیه راجعون وایه، په دې سره زړه ته څه میلاویږي؟ تسلی میلاویږي ډېره زیاته. دا معنی په خپل ذهن کې وساته، یاره الله را کړو، د الله مال او الله واغستو، او خیر د کو دلته رانه واغستو، نو هلته به ورسره میلاو شم، یو ورځ دا د ملاقات هلته، نو زړه ته څه راشي؟ تسلی راشي.
نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله و انا الیه راجعون. نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو. هغه ته خو ما وی چې وزره غړي ویزي د خلاق شو نه خو چې انا لله و انا الیه راجعون. هغه بیا په سجده پریوتو. ای کار خو زما دغه خو کار ونکو دی لار بیا الله لا یا الله خیر دی وزره بيزي دی پکې نه کنه وزره غړي بيزي په دغه سره نور مال لګ دی نو خود بستا بندگی کوي نور مال سره ډیر دی نو وزره دی پکې نه کنه. الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل وی 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چتو مغولم هلاکو هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت نه او چتو ما بزمکو باندې طوفانونه رالو تباغونه باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکي کند کندره شو ټول ارسز مکه لار ختم شو بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو. ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غوړي وي ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا هم د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دې ستا بندگی وکیزا دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه په کې ناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله په اولاد د کوټه راځاو شو ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر روچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله راکړه اولاد او الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه په راتاو شو د دفن کولو نه فارغ یم دفنوم شو خو زما د رب په منځ کې حائل ما جوړېګا زمون په منځ کې فاصله ما جوړېګا ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهر حال د اغینه په سخت امتحان الله ته منظور پیو. ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی زکه دی بندگی کوي او صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورل ورکړه زکه بندگی کوي دا صحت ورلته خراب کړي بیا ستا عبادت وکي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس سمرز بس یو خطرناک مرض په الله راوس چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سامان غلطي کیسې بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راولي چې خلک تنه نفرت شروع کړي خلک تنه کرکه وکړي داسې مرض په الله نه راولي. وي په بدن کې چینجی وشو چینجی به ورتاو شنو بیا ایوب علیه السلام راواغسته بیا به په زخم کې خو چې الله د دې تر روزي مقرر کړی د دې چرته زیو د من غړي کې سیدی ښا د خلکو ځان نه جوړی کړی کې سیدی داسې نه مرض پر راغی څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی در دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناستې شو چې دا ډیر زیات کمزور شو. بعض روایت کې راځي سلور خزي وي یو خزایراله یره زستا سره نور ژوند ځکه نشم کولای چې ته کمزور شوې د ګټې وټې نه نو زه به تاسو سره سکوم بل رااله بهر حال درې خزو ته رخصت ورکو. په اخر کې چې د لوط علیه السلام کملور و رحمت نمو هغه وروخته په زمانه خو درې وړو خزو اجازت واغستو خو زه په کټ پروت یم زه ستاسو هیڅ حق نشم ادا کولی نو یاره چې تم لاړه شنو ستا حق به ضایع کېږي زمانه نه. هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملک ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم دا نه چې زه سر په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کومه. دا د لوط علیه السلام کومه لور چې وه د ده چې بیبي وه
دا به سحر وتله مزدوري لره مزدوري به کوله ټول ورځ نو چې ما خام براله نو دله به خوراک مراک راوړو پیسو باندې دته به خوراک ورکو لګي پیسې به تپری خو د نور چې کوم مزدوري به کړي واغ به د الله پر خیراتي ورکړه سار به مزدوري لوتا ما خام پر به مزدوري کوله بیا به د خدمت کو یا هغه چې بادشاہ او ملک او یا هغه چې مزدوري به بار کوله الله تبارک وتعالى امتحانات بیا عجیب امتحانات داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي چې ډیر زیات کمزور شو ایوب علیه السلام او د ناس ته پاس نه ووت نو یو دعا الله ته وکړه وی الله صرف زما د جبه حفاظت کو جبه تر الله سمو وای نو جبه تر الله سمو وای زکه چې په دې جبه باندې زتا یادوم نو جبه تر الله سمو وای چې ستا ذکر پکوم نور ستا بدن دې ستا امانت دې سچ ور سره الله ستا مرزي ده په جبه تر الله سمو وای د ایوب علیه السلام جبه روغه او الله به یادو یو ورځ ورته دا بیبي وی حضرت اتلس کاله دی شو چې بیماری ځکه د ایوب علیه السلام د بیماری مده اتلس کاله و او دا بیماری پر راغلی و د اویاو کالو په وخت کې نو دی ورځ ورته بیبي وی حضرت اتلس کاله په کټ باندې پروت او زه در توامه چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکې نو ته د الله نه دعا نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکې کنه نو ایوب علیه السلام ورته فرمایل وی بیبي دا راته وایا چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت مال څومره وخت را کړو وی اویا کاله وی چې اویا کاله را باندې الله بیماری ولګی نو پس حساب به برابر شي اویا کاله الله صحت را کړو دی اوس صرف اتلس کاله بیماری را لزا الله ته جړه پریاد کما زه شرمېږم چې الله ته چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالى برته ولې چې دا اویا کاله می چې دا صحت در کړو هغه در نه ير شو سو اذن شم ویله پکټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی په خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خلی باندې به الفاظ داو وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړی دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه وسم ستا ثنا صفت کوم زه وسم ستانه نا امید نه ستا صفت کوم الذی احسنت الی الله تا په ما باندې ډیر احسانات کړی دي ډیر احسانات را کړی دي تا مال را کړی دی تا مال را اولاد را کړی دی الله د هغه مال او اولاد د محبت توجه زستانه لږ غافل وم الله زه وسم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړو اولاد دې هم را کړو د هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافل وم الله چې هغه مال درانه واس هغه اولاد درانه واغستو اوس خو زه تا فارغ شوم اوس تا فارغ مستحقل بندگی کول شم مستحقل عبادت کول شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خپل باندې یو ورځ دا خزه بار ته وته وا مزدوري لره ابلیس د ځان نه طبيب جوړ کړي ډاکټر جوړ کړي د پلار باندې روان دي داغه حلیه خپل کړي دا خزه ورته وي ته طبيب ډاکټري هغه ورته وي او هر زما یو بوډا خاوند دی او ډیر وخت پکاټو شو داغه علاج دی وکړو ډیر خبري ته ډاکټر دی هغه ورته وي زبل دوايي درکم او فورن به داغه سره جوړ شي ورو مرمت پښې داغه سره نظر نه پیسې علما زکه تاسو غریبي ده په دې جنگل کې پراته څه شیخ خوشته دی نه پیسې درنه نه علما ایس تر دوايي پیسې درنه نه علما او یو کار وکای وکم چې کله د خاون جوړ شنو دا بتوي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره وکای ته به وځي دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره وکای بس نور در پیسې نه علم خزه ورته ټیک ده کنه دې څه خبره ده ګورا دوايي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چي خېده الله یې خېده دا ډاکټران چې کوم دوايي او دا هر څه چې ورکوي په دې کې دا اثر د صحت چا ورک اچولې دي الله تبارک وتعالى چولې دي نو ابلیس ورته وي ته به دې څه چې دا تا جوړ نو خزه ورته ټیک کنه صحیح ده راځه زما خاون علاج وکا راي واستو کور ته چرالای خاون ته وي طبيب مې راوسته او ډیر تکړه دي ستا علاج کوي او پیسې نه ډیر خسلې ده خو صرف دا خبره کوي چې کله دې جوړ شي ته به چې تا جوړ کو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړو په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دې چې دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي
دا خو هغه رزیل دی نو غوسه ولا ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شم نو سل لختې به دې ومه سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به سل لختې ومه اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغه ټایم کې الله ته دعا وکړه په دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ نو وایوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الله ته چغه کړه الله صحت را لراکنو ابلیس می کور ته راځي الله هغه انا ته پیدا شو ایوب واذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم او دا نه چې الله ته بیمار کړي ما او تاره باندې بیماری راوستي دا والله ما ته یو تکلیف را رسیدلې دی نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دی نو الله دا برانه تلر کوي الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل ارکض برجلک دا ځمکه په خپل خپه باندې اوخه چې ځمکه په خپل خپه باندې اوخله بس دا غینه وبر روان شي الله تبارک وتعالى ورته او فرمایل ایوب په دې اوبو باندې اولامبه په او وسکته ایوب علیه السلام دغه بونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو بیماری به کې په سوره وخت راغلی و او یا کالو بوډا او چې بیماری پر راغلی و الله ته شلو کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات ته ارسه کولې شي ارسه کولې شي خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کالو الک نهسته الک ته ځل د څه کېدل د زما خاون پر تاغه شو بوډا مریض پکټ په پاسه دې ګور چې ته شرمخان رانه وړې دی کو څه زما خاون ایوب علیه السلام ورته مسکی شو تخپل خاون پیژنه او پیژنه کنه بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې و دوچن شنو سو زامنو الله ورکړو سوارلس نو ورلم دوچن ورکړي مال چې څومره هلاک شو هغه ارس ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړه یو ځل ته خزي تاسو کو ای ایوبا د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې مرالي اسی کوم ورځې خولې وي ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې خولې وي د بیماری هغه ورځې ډېرې خولې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې خولې وي خزرته ساجيبه خبرې کوي پس خسته ځوان الله صحت درکړه ته د بیماری ورځې خولې وي نه کنه د هغه تکلیف په ورځو کې به خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانہ الله ضرور تاسو کو په 24 غنټو کې به ماته الله आवाज کو ایوب څنګه ما چې به هغه आवाज واوریدو سبب ما د هغه आवाज انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کو ایوب څنګه اوس چې صحت نه مونږ ته الله می تاسو نه کوي هغه आवाज نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوګو نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په پټه وخت دی خپل الله ته چغه والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډیر خپل تیرې دي ځکه ما ته زما رب आवाज کو چې ایوب څنګه اتل لسکاله بیماری تیر شو ایوب علیه السلام د خپل رب ير نشو د خپل رب ناشکری او نکړه پدې دا زمونږه او کوم دعا وختي ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين د دې وجنه علما لیکي وې د لا علاج مرض د پر دا بهترین وظیفه ده بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايي لیکي اثر در باندې نه کوي پکټ پروتي بس خپل رب ته چغي وخه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين رب زما ما ته تکلیف را رسیدلې تر باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي ما ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې مونږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالى خود لیدا نو په بیماری کې دا وایي رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين نو تکلیفونه برازي په ژوند کې مصیبتونه برازي مونږ سکو چې معمولی غونته مشکل را باندې راشي کنه
بیا د خلینو داسې الفاظ وزي چې هغه د کفر الفاظ وي، د کفر الفاظ وي. نعوذ بالله نعوذ بالله. مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېدو چې ته غم پرې راغلی په جړا کې به دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کې چې څه کوله خو یې وکړو، نور به را سره سي چلو کې، نور به ما سره سي چلو کې. نعوذ بالله. اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي، انسان کفر ته رسوي. دا مصیبتونه به راځي، دا تکلیفونه به راځي، دا غمونه به راځي، په دې باندې به صبر کوي. ایوب علیه السلام ځان ته را یاد کا. او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړېږي. ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیاء وګرځېده، د پیغمبرانو نیکه وګرځېده، پلار وګرځېده. څومره تکلیفونه پرې راغلي دي. دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونو نه دا څانګې وي تبرګۍ راغستې دا ونې دا څانګې بانګې وي څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي، خرابې کړي خرابې نه کړي، څانګې ته ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي. ښه دې ونه کې چې دا خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي، دا نه جوړېږي. خو چې دا خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي. بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي، مصیبتونه راځي، دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي، ښکلی انسان به بیا جوړ شي. چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي. ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې، تکلیفونه به راځي، په هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. هر حالت کې به د الله څه ادا کوو؟ شکر. شکر الحمدلله. الله تا راوستي او ته به یې لرکوي، الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي.